د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی، هغه ده چې یوه مور خپل بچي له پی نه ورکوي، خپل پی، او د هغې په ځای له دغه پی ورکوي کوم چې په دې سټورونو کې میلاویږي چې نن سبا راوتي، آیا دا کار جایز دی او که نه؟ الجواب، بچي له پی ورکول دا د بچي حق دی په مور باندې، شریعت د حق یې ښودی چې څو پورې دا ښځه د دې خاوند په نکاح کې ده، نو په دې ښځه باندې واجب دي چې دې بچو له بورله پی ورکوي، الا دا چې دواړه په دې باندې اتفاق وکړي چې دې له بله څوک زنانه ګوري دې ماشوم له چې هغه به دله پی ورکوي، نو بیا جایز دي. او داسې ډېر شوي دي، او سیرت رواله عربو د پخوان هم دا کارونه کول، بیا د رسول صلی په زمانه کې هم شوي دي او رسول صلی پرې رد نه دی کړی، نو په دې حال کې به جایز دي. دویمه دا چې مور له جایز دي چې هغه د بچي له دا پی ورکړي کوم چې نن سبا راوتي دي، خو په دوو شرطونو سره. اولنی شرط چې خاوند پرې راځي، چې خاوند اجازت ورکوي چې ته د خپل پی وله مه ورکوه، دا پی به وله موږ راوړو. دویمه چې دې ماشوم ته دې نقصان نه رسي، د دوه شرطونه پکې، نو بیا مور دغه پی بچي له ورکولی شي. په یو حدیث کې دا راځي، امام ابن خزیمه رحمه الله راوړی، امام ابن حبان هم راوړی دی، ابو امام الباهلي رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې زه وده وم، په ما پسې دوه کسان رالو، زه یې بوتلمه، فاتیا بي جبلا وعرا، نو زه یو غر ته راوستم چې ډېر یعنی دنګ غر و خطا هغې ته ګران و. وی ما ته هغوی چې وخېجه ورته، ما چې اني لا اطیقو، زه دې ته نشم ختی. وی هغو ما ته وی چې انا سنسهله لک، موږ به درته اسانه کړو، نو زه وختم. حدیث اوږد حدیث دی، په هغې کې به حدیث راځي، وی بیا زه بوتلمه، فاذا انا بنساء تنهشو، زه په دې زنانو باندې تېر شومه چې د هغوی د سینې چې دي په دې باندې ماران لګیا وو، ماران وله ټکونه ورکول د دې زنانو د سینو له. وی ما چې ما بالو هؤلاء، دې زنانو له څه چل، دوی څه چل کړی دی؟ وی ما ته وی چې هؤلاء یمنعن اولادهن البانهن، دا هغه زنانې چې خپلو بچو له پی نه دي ورکړي. نو دا حدیث صحیح دی، دا حدیث صحیح دی، شیخ الباني هم صحیح کړی دی، خو دا د هغه چا دپاره دی، دا د هغه چا دپاره دی چې بچي ته په دې نورو پیو کې نقصاني، او دا وله بیا هم هغه پی ورکوي او خپل وله نه ورکوي. دا حدیث د هغې دپاره دی. باقي دا جایز دي چې یوه زنانه بچي له دغه بهر نه دا پی راوړي او دا وله ورکوي، په شرط دی چې خاوند پرې راځي او ماشوم ته نقصان نه رسي، هېڅ خبره نه ده. او یا بلکل بلې زنانه له ورکړي چې هغه به وله پی ورکوي، په دې کې هم څه حرج نشته. دا د عربو پخوانی عادت هم دی، او رسول صلی هم بار ته لېږلی شی، او بیا په دې باندې رسول صلی رد نه دی کړی. والله اعلم.